کله کله الله تعالی د یوې مور د ده لپاره اسمانونه وخوځوي. کله کله د یوې مور اوښکه د نړۍ له سترو مقامونو او کنفرانسونو نه هم لویه وي. او کله کله انسان فکر کوي چې خپله پرېکړه کوي، خو په اصل کې د تقدیر په لاره روان وي. هندي مشهور جراح او ډاکټر احمد یو ورځ د یوې لوی علمي غونډې لپاره چې د هغه د طبي لاسته راوړنو د درناوي لپاره جوړه شوې وه په بیړه هوایي ټکر ته لاړ. الوتکه پورته شوه، خو ناڅاپه اعلان وشو چې د خرابې هوا، تندر او برېښنا له امله د الوتکې یو ماشین خراب شوی او باید بیړنۍ ناسته وکړي. ډاکټر احمد په کار د هوایي ډګر دفتر ته ولاړ او ویل: زه یو نړیوال متخصص ډاکټر یم. زما هره دقیقه د انسانانو د ژوند ارزښت لري. څنګه ممکنه ده چې یو 6 ساعته دلته انتظار وکړم؟ یو کارکوونکي ورته ویل: که بیړه لرئ کولی شئ موټر کلای کړئ. ستاسو تر منزل پورې یوازې 3 ساعته لاره پاتې ده. ډاکټر احمد ومنل او په موټر کې روان شو، خو په لاره کې سخته ورښت پیل شو. توپان زور واخیست او هغه لاره ورکه کړه. ستړی، ناامیده او حیران مخکې روان و چې ناڅاپه یې د یوې وړې کورنۍ رڼا ولیده. دروازه یې وټکوله. له دننه د یوې بوډۍ ښځې غږ راغی: هر څوک یې دروازه خلاصه ده، رانوځه. هغه دننه لاړ. بوډۍ ښځه پر ځمکه ناسته وه. ډاکټر وویل: مور اجازه راکوي له ټلیفون څخه مو استفاده وکړم. هغې په موسکا ویل: زویه، دلته نه برېښنا شته او نه ټلیفون، خو راشه چای وڅښه، څه غواړ همدلته استراحت وکړه. په داسې حال کې چې ډاکټر احمد چای څښله، بوډۍ ښځه لمونځ اوداع کوله. ناڅاپه ډاکټر یو کوچنی ماشوم ولید چې بې حرکته پر کټ پروت و. هغه وپوښتل: مورې، دا ماشوم څوک؟ د بوډۍ ښځې د اوښکو په سترګو ویل: دا زما لمسی دی. نه پلار لري او نه مور. په داسې ناروغۍ اخته دی چې ټول ډاکټران یې درملنه نشي کولی. خلکو راته ویلي چې یوازې یو لوی جراح ډاکټر احمد یې درملنه کولی شي، خو هغه ډېر لرې دی، موږ ورته لاسرسی نه لرو. ما یوازې له الله نه غوښتې چې زما کار اسانه کړي. په دې شیبه کې ډاکټر احمد وژړل. غږ یې ولړزېد او ویل: قسم پاله، ستا دا وه چې الوتکه یې ودروله. اسمان یې باران ته اړ کړ او زه یې تر دې کوره راوستم. زه هماغه ډاکټر احمد یم. هغه پوه شو چې د عالم نه پورته هم یو ځواک شته چې اسباب برابر وي. کله چې د انسان لاسونه له ټولو وسیلو لنډ شي، یوازې د ځمکې او اسمان خالق ته پناه پاتې کېږي. کیدای شي نن دې په ژوند کې کومه دروازه وتړل شي، خو هماغه تړل شوې دروازه به د رحمت نوې لاره وي. د مور دا هیڅکله کوچنۍ مه ګڼه، او د الله له رحمته هیڅکله مه ناامیده کېږه. که دا کیسه دې زړه ته ولوېده، له نورو سره یې شریکه کړه. کیدای شي د چا په زړه کې امید را ژوندی شي.